ابو قدامة المقدسی رحمت الله تعالی علیه دا یو لوی فقیه حنبلی تیر شوی دی او د وخت یو سپاسالار امیر المؤمنین هم تیر شوی دی د مسجد نبوي ته راغی او مسجد نبوي کې ورته چا وویل چې د جهاد د غمګینو قصو نه یوه قصه راته وکړه نو اطرق راسه ساعتا دا سر یې ټیټ کړ سوچ یې وکړ نو بیا یې سر اوچت نو بیا یې وویل چې د جهاد خو هره خبره او هره قصه عجیبه وي خو راځئ یوه قصه درته کوم مسجد نبوي کې دا قصه شروع کړه ویل چې زه عراق سره نږدې د سیند په غاړه یو کلی و رقه نومېده دې رقه کلي کې ومه اوسېدمه په دې کې اوازه راله چې صلیبیان او انګریزان چې دي دا حمله راوړي په مسلمانانو باندې نو ما د خپل کلي کې یو جهادي بیان وکړ تقریر مې وکړ چې چا سره ځوانان جهاد ته راوباسئ څوک مال لري چنده راوړي نو هر چا چندې راوړي او ته یو ډېر لوی لښکر زلمي پلارانو راوایستل چې دا زموږ بچي دي جهاد ته یې بوځه نو د مازدیګر په ټیم باندې هغه لیستو کې نومونه ولیکلی شو هغه ډلې ډلې برابرې کړی شوې مشران وټاکلی شو ما ورته وویل ځئ کورونو ته لاړ شئ شپه وکئ سهار د مانځه پسې به جهاد ته ځو او څو چې هغې کلي ته رارسې مونږ به مخې ته ورو ابو قدامه مقدسي وایي چې زه کله کور ته لاړم او شپه وه تیاره وه سملاسمه زما دروازه وټکېده چې راووتم یو زنانه د نقاب پوشه د سر نه خپو پورې نقاب کې پټه ده او ما ته یې وویل چې یا امیر المؤمنین تا چې کله تقریر کو د جهاد نو زه د مسجد نه بهر ولاړم ما ستا ټول بیان واورېد او ما ډېر زیات وژړل چې یا الله اوس کاش کې زما ځوانان بچي وي چې ما هغه ورکړي وي جهاد او یا ما سره ډېرې زیاتې پیسې وي نه پیسې لرم نه ځوانان بچي لرم او که ورځ د قیامت کې ابو قدامه مقدسي پاسېږي او خدای تعالی ووایي چې چا ورسره د مال امداد کړی دی ځئ جنت ته لاړ شئ او چا چې د جان امداد کړی لاړ شئ نو زه به څه شی پیش کو نو په دې مې وژړل بیا مې په کور کې یو شی پیدا کړل ځان سره وجود کې او هغه شی مې په دې لفافه کې اچولی دی جهادي چنده کې مې درته رالیږلی دی داسې وکړه چې دې کې یو خط دی دا ختم واخله او دې لفافه کې چې دی زما د جهاد چنده د دام واخله کور ته چې لاړې بیا ډیوه ولګوه دا خط وګوره چې کله ابو قدامه فرمایي کور ته لاړمه زنانه مې ونه پېژنده چې څوک ده نو ما ډیوه ولګوله چې ما خط راواخیسته نو په دې خط کې دا لیکل شوي دي چې یا امیر المؤمنین زه د داسې کورنۍ ښځه یم چې ستاسو سره په یو ملګرتیا کې زما خاوند شهید شوی دی او زما پلارم شهید شوی دی او زما ورورم شهید شوی دی زه هېڅ څوک هم نه لرم او بچي مې هم نشته دی پیسې هم را سره نه وي چې ما چنده کې درلېږلې وي نو د ډېرې ژړا نه بعد ما ته دا سوچ راغی چې ته خو هېڅ هم نه لرې چې چنده کې ورکړي خو دا د سر دا ویښتان او دا زلفې په دې څه شی کې دا خو د زینت دپاره دي د زینت نه تېره شه چا ته زینت کې نو ما قینچي را واخیسته او دا خپلې زلفې مې په دې بیخ کې کټ کړې او بیا کېناستم د هغې نه مې زر پړی جوړ نو دا لفافه دې کولاو که په دې لفافه کې زما د زلفو نه جوړ شوی پړی دی دا به جهاد کې ستا په کار راشي خو چې زه صرف د مجاهدینو دې صف کې مالي چنده کې راشي ابو قدامه مقدسي وایي چې ما دا ولیده ډېر زیات حیران شوم ما یې کاش دا زنانه خو ما پېژندلې وې د دې خو خاوند شهید دی نو چې بیا ما سره غنیمت کې څه وی د شهداو کورنۍ سره ما امداد کولی دې ته به مې عمر کړی وی ما خو ونه پېژنده چې دا څوک وه سهار مونځ چې وشو چې مونږ کله روانېدو خو دا ټوله شپه ما په دې سوچ او په دې غیرت د دې زنانه تېر کړ چې کله مونږ روانېدو نو ما دا اعلان کړی و چې ماشوم به جنګ ته نه پرېږدئ دې کې یو ماشوم دی پاس باندې سور دی او ټول صف د مجاهدینو نه مخکې کېږي ما آواز وکړه چې بچیا دی خو راشه زه ماشومان جهاد ته نه پرېږدم زه واپس لاړ شم ده ما ته وویل چې ما تعریفوني ته ما نه پېژنې زه څوک یم ما ورته ته څوک یې وی انا ابن صاحبة اللفافه لیږه د شپې چې کومې زنانه درته په لفافه کې چنده در لېږلې زه د هغې ښځې زوی یم ابو قدامه مقدسي وایي چې ما ورته وویل چې زه خو ماشومان نه بوزم خو ته ډېر د غیرتي ښځې زوی یې تا بوزمه راځه زه به دې تره شمه ته به مې وراره ما سره یو ځای اوسېږه تا بوزم جهاد ته
کله چې د جهاد صف ته ورسېدو جنګ لا شروع نه و یو ډاک کې مونږ واړول روژه وه ماسپښین ټیم و دا نوجوان راغی دا ماشوم ما ته یې وویل چې یا امیر المؤمنین زما دا مور بیماره ده او زما ما نه مشره یوه خور ده هغه هم بیماره یي نو اکثر په کور کې دا ترکاري زه پخومه او زه ډېر ښایسته لنګري یم که ستا اجازت وي زه به د مجاهدینو ته لنګر رو جماعت یې تیار کړم ما دا ماشوم لنګر ته ورکړ چې لنګر یې پخو نو مازدیګر ټیم و امیر المؤمنین وایي سودا مې شوه چې دا خو وړوکی دی راځه لږ یې وګوره ورشه وی چې رالم ورته ماشوم د 11 کالو وی چې رالمه هغه کټوۍ یې په اور باندې ایښې ده دیګې او نغري هغه اور مړ شوی دی او دې خوا یو کاڼی پروت دی په هغې سر ایښی دی او دی اوده دی نو ابو قدامه مقدسي وایي چې ما ده ته وکتل او د ده د عمر ته او د مور غیرت ته یې بس ما یې پرېږده چې دی اوده راځه دا دیګ به زه پوخ کړمه نو زه کېناستم ما اور بلو او دې خوا مې په مینه مینه دې ماشوم ته کتل او ژړل مې ورته چې دا د څنګه غیرتي زنانه زوی دی چې دومره ماشوم دی او جهاد ته راغلی نو وایي دې کې د ماشوم په دې شونډو باندې مسکا او خندا راغله وایي چې خندا راغله زه حیران شوم بیا وده دی بیا خندا راغله بیا وده دی په درېیم ځل باندې رسې په بړک بړک وخندل راویښ شو ما ورته ماشومه ولې دې وخندل ما ته ویل یا امیر المؤمنین دا زما او زما د خالق په منځ کې خبرې دي د دې به نه پوښتنه کې نه ما سره کار لري دې کې ما سره کار مه لره ما ورته ویل چې نه ما ته به حل وایي چې مجبور مې کوئ ویل چې خوب مې ولید په خوب کې جنت ته لاړم په جنت کې یو نهر و د هغه نهر په غاړه بیبیانې وي ښایسته ښایسته او چغې والي چې مرحبا بزوج الحور العینا نو وایي ما ورته فی کنه حور عینا تاسې کې ده وی نه مونږ خو خادمان یو مخکې لاړ شه چې مخکې لاړم یو دویم نهر و هلته را باندې مرحبا بزوج الحور العینا آواز ما وویله فی کنه وی نه مخکې ده څلورو نهرونو تیر شوم یو بنګله راله ماڼۍ راله دروازه کې ښایسته خوره ولاړه وه مرحبا بزوج الحور العینا ستړي مشي وکړه ما ورته ویله انت تی وی نه دننه لاړ شه چې دننه لاړم په یو ډېر ښایسته تخت باندې یوه خوره ناسته وه ما اراده وه چې زه کښېنم په دې کټ کې ما ته یې وویل چې دې دپاره مې راوغوښتې چې نن ماښام روژه ماتي دعوت در کوم که زما دعوت قبلی نو بیا موږ سره به روژه ماته کړي نو یې زه د ډېرې خوشحالۍ نه ما وخندل او ما وی چې بالکل دا دعوت زما قبول دی امیر المؤمنین وایي زه خو پوه شوم چې دا سړی شهید کېږي روژه ماتی موږ سره نه کوي او دا هلته د حورې سره روژه ماتی کوي خو جنګ نشته دی نو دا به څنګه شهید شي یو ناڅاپه ماښام ته لږ ټیم پاتې دی چې صلیبیانو انګریزانو یو سخته حمله په مجاهدینو باندې راوړه چې حمله ور باندې راغله نو جنګ شروع شو جنگ چې شروع شو دا وړوکی ماشوم ما کتل چې زمونږ د ټولو مجاهدینو نه مخکې دی پاس سور دی او ما ورته ویل چې ماشومه ته خو یتیم یې د مور دی بل زوی هم نشته دی ته لږ شاته شه شهید به شې وی ده مخ راواړو چې یا امیر المؤمنین ستا اطاعت به تر هغې پورې کوم چې ته د قرآن کریم خلاف خبرې ونه کړې او که د قرآن کریم خلاف دې وویل بیا دې نه منم وی ما ولې قرآن کریم څه وایي وی قرآن کریم په سورة انفال کې دا وایي چې اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار شاور ته ماړوئ ته ما ته وایي چې دې خوا راشه شاور واړه دا خو ته د قرآن کریم خلاف وی د دې ماشوم علم ته حیران شو چې دومره ماشومتوب کې تا د آیتونه چېرته یاد کړل ما ورته وایي چې ماشومه ډېر غیرتي او د غیرتي زنانه بچی یو سوال درته کوم هغه دا که ته شهید شوې او د اویاو لایق د جهنم شفاعت دې کوو نو بیا ما یاد به ونه باسې زما شفاعت هم وکړه وی دې ماشوم راته وویل چې زه دا وعدې چا سره نه کوم لږ مخکې چې لاړه د ماشوم په لاس کې غشي خلاص شو ما ته ویل یا امیر المؤمنین که یو درې غشي دې قرض راکړل نو چې کلي ته ژوندی لاړم بیا به یې درکړمه ما ته موقع په لاس راله ما وی زه غشي نه درکوم زما د غشي درکولو شرط دا دی چې زما به شفاعت ای ماشوم را سره وعده وکړه غشي مې ورکړله جنګ شروع دی ماشوم رانه ورک شو په دې سخت حال کې د شپې ناوخته یې څه شوه کافرانو شکست وخوړه او زمونږ مجاهدین څه شهیدان شو څه زخمیانو زخمیان مو رانقل کړل شهیدان مو میدان جنګ نه یو طرف ته کړل د دفن دپاره زه ډېر زیات ستړی وم او تیاره وه ما خپلو مجاهدینو ته ویل لږ رڼا برابره کوي چې رالم اول د شهیدانو په صف وګرځېدمه نو د شهیدانو په صف کې دا وړوکی ماشوم نه و زخمیانو صف ته لاړم هلته هم نه و دا ژوندي صحابه مې ټول ولټول یو هم پکې نشته پاس باندې سور شم ما وی که ما سره څوک قرباني ورکوي لږ ما سره د جنګ میدان ته بیا لاړ شئ زما هغه ماشوم وراره
هغه ماشوم نشته دی، نه شهیدانو کې نه زخمیانو کې، یا به کافرانو بندي بولې وي او یا به د جنگ په میدان کې شهید یا زخمی پروت وي، راځي چې ولټېږو. ډیوې مو ولګولې او د جنگ میدان کې ګرځېدو خو مونږ پیدا نه کړ. امیر المؤمنین وایي په دې دشته کې زما د آس منډه وواله او یو کمر د خوړ په سر دلته ورسېده زما د آس، چې دلته زه د آس نه کوز شومه، د دې کمر نه لاندې نه یو وړوکی اواز په سلګو کې راخیږي چې آین امیر المؤمنین. امیر المؤمنین به چېرته وي؟ وایي زه د آس نه کوز شومه او په دې کمر کې ډېر په تکلیف لاندې لاړم، چې ومې کتل دی د وینو په ډنډو کې پروت دی او آخري سلګۍ دی. ما یې دا سر راوچت کړ او په دې خپل پتون مې کېښوده. ما ته یې وویل یا امیر المؤمنین زما په وینو باندې خپلې جامې مه خرابوه، داسې وکړه چې یو زما وصیت واوره، یو زما دا کمیس مانه وباسه او زما مور ته چې زما د شهادت پیغام ته یوسې، زما مور یې بې نه مني. نو که مور مې زما شهادت نه منه، بیا ورته زما د وینو دا قمیص پیش کا چې دا د ستا د بچي د وجود هغه قمیص وینه دغه ده. او دویم درته دا سوال کوم، زما نه مشره خور هغه ډېره بې حوصلې ده، عمر یې کم دی، هغې ته لږ زما دپاره تسلي ورکه او زما مور ته زما سلامونه ووایه. په سلګۍ ووهلې، ماشوم په شهادت ورسېد. فاصله ډېره وه، دا مې راوسته، را مې وړه، قبر مې وکنسته، چې ماشوم مې په لحد کې کېښودو، یوه سخته زلزله پرې راغله او دا ماشوم یې بهر ته وغورځو. حیران شوم، بیا مې کېښود، بیا یې وغورځو. ما ملګرو ته ویل کېدای شي مور نه به اجازه نه یې اخیسته، دا ولې دا لحد نه قبلوي؟ وایي دې کې اوانه مرغان رالل، غټ غټ مرغان، خو دا ماشوم یې د ټونګو د پنجو کې اوچت که اوبه یې. حیران شو، واپس رالو. په دې سوچ کې یم چې زه به اوس دا زنانه کور یې څنګه پیدا کوم. زما نه مخکې 9 مجاهدین روان دي، پاسونو سواره دي، زه رقې کلي کې پرې کوڅو روان یم، یو خوا بل خوا ګورم او دا زنانه او د کلي خلک خپلو غازیانو ته استقبال ته راوتلي ستړي مشې ته. نو دغه مور او دغه خورې دا دواړه په دې دروازه کې ولاړې دي چې په دې لاره باندې دا غازیان تېرېږي که زموږ ورور پکې راشي، زموږ بچی راشي. نو یو مجاهد چې راغی هغه ته وویل دې مورې چې زما زوی څه شو؟ وایي زه ستا زوی څه پېژنم، هغه ته تېر شو. امیر المؤمنین وایي ما د لرې نه کتل. دویم هغه مو ورته داسې خبره وکړه 9مه پورې چې زه پرې رالمه، ما ته وي زما زوی څه شو؟ وایي زه کوز شوم د آس نه. ما ورته وویل که هغه بیبي چې ما ته دې هغه چنده کې زلفې رالېږلې وي، وایي چې زه هغه بیبي یم. بیا مې ورته وویل چې ستا یوه لور ده؟ وایي او دغه لور مې ده بس، او دغه یو زوی مې و. ما ورته وي چې زوی دې شهید شوی دی. وایي راته وي چې دا دې را باندې زیری وکړه، خو ما ته به یې قصه بیانوي چې دا دې دفن کړی څنګه دی. ما ورته ویل چې دفن مې که 3 ځل بهر ته لحد را وایسته، بیا مرغان د هوا نه راله او دی په ټونګو کې اوچت. نو ما ته یې وي چې بس زه اوس زړه مې اوبه وڅکلې چې زما زوی شهید شوی دی. ما ورته ویل چې ای بیبي اوس ما پوه کا، دا تا ورته اجازه نه وکړې؟ ولې؟ وایي نه ما اجازت کړې، ما لېږلې جهاد ته. خو زما دا زوی چې کله د 4-5 کالو شو په خبرو راغی او په مانځه ودرېده، نو ده به د هر مانځه نه بعد پټه پټه دعا کوله. یو ورځ زه ورته پټ شوم چې زما دا زوی په دعا کې څه وایي. نو ده به په دې وړه ژبه باندې دعا کې دا ویل چې الله ما ته داسې شهادت راکړه چې خلک د قبر نه راپورته شي ورځ د قیامت کې، خو زه د مرغانو د ججورو نه راغونډ شم. نو هر مانځه کې به یې دا دعا کوله چې خدای د شهادت راکړه چې زه د مرغانو د ججورو نه راغونډ شم. نو چې تا وویل چې مرغانو اوچت کړه، نو زه پوه شوم د دعا قبوله ده او دی شهید شوی. چې بیا مې ورته په وینو قمیص وړاندې کړ، مور یې راواخېسته او ښکلي او دې خواته یې هغه خور چې وه هغه بې اختیاره شوه او شهقت شهقة شدیدة وخرت مخشیة علیها، یوه سخته چغه یې د خولې نه لاړه او بېهوشه راپرېوت. وایي چې راپرېوته دې مور یې د خپله لور د خپې نه ونیوه او راېښکله دننه، دروازه یې رابنده کړه. زه بار ودرېدم چې مور یې دا خپله لور وخوځوله، لور یې وفات شوې وه. د لور سر ته کېناسته او ما دې دیوال کې غوږ ایښی دی دروازې سره، او وایم چې کاشکې اوس دې دروازه کولو کړې وې چې ما لږ امداد ورکړی وی او د لور په دفن کې مې کومک ورسره کړی وی. وایي لور د مور سر ته کېناسته او دعا یې شروع کړه چې الله
پلار مې شهید شو، ورور مې شهید شو، خاوند مې شهید شو، هغه یو زوی و هغه هم شهید شو، دا لور و دا مړه شوه. زه نور دنیا کې ژوند نه غواړم، ما ته مرګ راوړه. بس وایي د لور د پاسه دا مور وغورځېده، انا لله و انا الیه راجعون، هم وفات شو. ابو قدامه مقدسي مدینه منوره کې دا قصه بیانوي چې ما د جهاد په صف کې عجیبه کارنامې او قصې لیدلې دي، خو د دې کورنۍ غیرت او دا ډېره عجیبه واقعه وه چې زما د نظر نه تېره شوې.